د نړۍ اته داسې ځایونه چې ستاسو تلل هلته ممنوع ده. السلام علیکم ملګرو، ښه راغلاست پښتو میډیا انفو چینل ته. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زه یم روحید الله ولیزاده. په دغه ویډیو کې اته داسې ځایونه تاسو ته معرفي کوم چې ستاسو تلل هلته ممنوع ده. مخکې له ویډیو پیل کولو نه مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه د ټلۍ نشان هم ووهئ تر څو د نورو معلوماتو څخه برخمن شئ. د سنتینل شمالي ټاپو. د سنتینل ټاپو د بنګال په خلیج کې موقعیت لري او د مرجري تږو په واسطه جوړ شوی چې یو له سختترین ټاپوګانو څخه په دې نړۍ کې شمیرل کیږي. په دغه ټاپو کې د سنتینلي قبیله چې تعداد یې 50 نه تر 400 پورې رسیږي ژوند کوي. د سنتینل خلک له هر ډول ارتباط څخه د نورو انسانانو سره لرېوالی لري او اخرنی خلک هم دوی دي چې د مډرن نړۍ سره ارتباط نه لري. نو عالمان تحقیق کړي دي چې دا قبیله 80,000 کاله شاته د اوسنی تمدن څخه دی. د همدغې خاطره د هندوستان حکومت د دې قبیلې شاوخوا ته نږدې کېدل ممنوع اعلان کړی ده. د لاسکو سمڅې. دا سمڅې په 1940 کال کې د فرانسې په جنوب غرب کې کشف شو. د دغې سمڅو په داخل کې د بارنیتي تیږو دوران غوره نقاشیانې شتون لري چې د 18 کالو نه ډېر پخواني دي. دا سمڅې په 1948 کال کې د ټولو لپاره ښکاره شوه، مګر په 1955 کال کې په دلیل د زر لیدونکي داخلېدلو په اساس ډېر کاربن اکساید هلته خارج شو او ډېرې نقاشیانې خراب شول. د همدې له خاطره د لاسکو سمڅې د 1960 کال نه را په دې خوا ټولو لپاره ممنوع اعلان شوی او هیڅوک په شمول د محدود محققینو هلته د نه کېدلو لپاره اجازه نه لري. دوهمه میترو. دا میترو یو له پټه میتروګانو څخه په دې نړۍ کې ده چې د مسکو په ښار کې د 50 نه تر 200 مترو ژوروالی کې جوړ شوی. د دې کار احتمالاً د استارین په وخت کې پیل شوی. دا میترو د کرملین تیکاخ، د روسي امنیتي دفتر، د وینیکو هوایي ډګر او د رامینکي ځمکې لاندې ښاري نښلوي چې یوازې د روسي مهم خلکو لپاره دي چې د احتمالي اتومي جګړې کې کار ورنه اخلي. د همدې په خاطر هیڅوک په شمول د روسي مهم کارکوونکي هم اجازه نه لري. د عیسی معبد په جاپان کې. دا معبد یو له پخوانیو معبدونو څخه په نړۍ کې او د جاپانیانو مقدس معبد ګڼل کیږي چې په شمول د سلطنتي کورنۍ د دې هیواد نور هیڅوک هلته د دننه کېدلو اجازه نه لري. د رینل ټاپو په سلیمان ټاپو هیواد کې. دا ټاپو هم یو له ځایونو څخه په نړۍ کې ده چې تاسو هلته د دننه کېدلو اجازه نه لرئ او احتمالاً نه غواړئ چې هلته لاړ شئ. د رینل ټاپو په 660 کیلومتره مربع مسکن د هغې ځای محلي کسانو ده چې هغوی دفاع کوي. که څوک وغواړي چې دغه ټاپو ته دننه شي، کیدای شي هیڅکله بیرته راونه ګرځي یا حد اقل ژوندی راونه ګرځي. په حاضر وخت کې دا ټاپو یو له ښایسته ترین ټاپوګانو څخه په دې نړۍ کې شمیرل کیږي. د ایسټر ټاپو په شلي هیواد کې. دا ټاپو چې یو له لرې ټاپوګانو څخه په دې نړۍ کې ده 6.5 کیلومتره مربع په اندازه د آرام په اقیانوس کې موقعیت لري. تر ټولو نږدې مسکوني ټاپو د ایسټر ټاپو لپاره په حدود د 2075 کیلومتره فاصله لري. د دې ټاپو ایسېدونکي هم یو له لرې خلکو څخه د نړۍ څخه ده چې تعداد یې 800 تنو ته رسیږي. دې ټاپو ته دننه کېدل د هغه ټاپو خلکو یرغل له خاطره ممنوع ده او هیڅوک په شمول د شلي هیواد خلک هم اجازه نه لري چې دغه ټاپو ته دننه شي. د کوامدې کراندې ټاپو یا د مارانو ټاپو. دا ټاپو د برازیل اطلس ټاپو ته نږدې موقعیت لري.
دا ټاپو د بېحده مارونو درلودلو له کبله دننه کېدل هلته ممنوع ده چې یوازې محدود محققین د ډېر ساتونکو سره هلته دننه کېدلو اجازه درلودل او نور هېڅوک هلته د دننه کېدلو اجازه نه لري. د پروویلا ټاپو په ایټالیا کې دا ټاپو چې د وینیس او لیدو ښارونو ترمنځ موقعیت لري د پیړیو را په دې خوا د خطرناک ناروغانو محاصرو لپاره کار ورنه اخلي. اټکل شوی چې 100,000 نه ډېر ناروغان هلته خوشي شوي وو چې هغوی مړه شوي د همدې له خاطره چې دا ډک له مړو څخه ده څوک جرأت نه کوي چې دننه شي. منندوی یم تاسو نه د دې ویډیو له لیدلو څخه. د نورو ویډیوګانو لیدلو لپاره پښتو میډیا انفو چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو پورې خدای په امان.